راشد د کرکټ خان. نهمه برخه. په زړه مات راشد خان بیا څنګه د افغانستان کرکټ ته راغی؟ راشد خان د 19 کلنو لوبډلې ته د غوراوي په ازموینه کې له پاتې راتلو وروسته د څه مودې لپاره کرکټ ونه کړ. لاړ او په خپل عادي ژوند او درسونو کې بوخت سو، خو تقدیر هغه باید بیرته وطن ته راستون کړی وای. د افغانستان په تیرو کورنیو لوبو کې د راشد خان هغه شی لوبې د بورډ له ځینو مسؤلینو سره ثبتې وې. د افغانستان کرکټ بورډ په لومړي ځل په افغانستان کې د زونونو د لوبډلو ترمنځ 3 ورځنۍ لوبې پیل کړې وې. موخه یې دا وه چې دلته ښه استعدادونه پیدا کړي او بیا یې فرست کلاس یا 4 ورځنیو او 1 ورځنیو لوبو ته غوره کړي. د کوچیانو لوبډله په کوم زون پورې تړلې نه وه. پرېکړه داسې سوې وه چې د دغې لوبډلې لوبغاړي د زونونو په لوبډله باندې وویشل سي او په دې لړ کې یې د کوچیانو د لوبډلې د لوبغاړي راشد خان د بوست زون لوبډلې ته غوره کړ. د بوست لوبډلې مسؤلین له راشد خان سره اړیکه نیسي او له خبرو اترو وروسته هغه هڅوي چې د لوبو لپاره بیا کابل ته راسي. ما ته د بوست له لوبډلې نه زنګ راغی، راته یې وویل سبا سهار کابل ته ځان راورسوه. راشد خان خپلو هیلو ته د رسېدو په نیت بیا د سفر غوټه تړي او روانیږي. عبدالولي امین چې د 19 کلنو لوبډلې د لوبغاړو د غوراوي په هغې ازموینه کې چې راشد خان پکښې ناکامه سوی و، اوس نو د بوست د لوبډلې روزونکی دی. د راشد خان د ښو لوبو په اړه اورېدلې وه، خو په میدان کې د هغه لوبه نه ولیدلې. نه پوهېدی چې راشد خان څه ډول لوبغاړی دی. 3 ورځنۍ لوبې وې. دا په افغانستان کې د 3 ورځنیو لوبو اول ټورنمنټ و. راشد خان د کوچیانو په لوبډلې کې ښې لوبې کړې وې. هغه یې د بوست لوبډلې ته ورکړ. هغه تر لوبې 1 ورځ مخکې ځان رسولی و او له پیژندنې او ملاقات وروسته مې ورته وویل ته مې لیدلی نه او نه مې ستا بالینګ لیدلی دی. سبا او بل سبا به مشکل وي او نه سم کولی چې مستقیم دې په ټیم کې واچوم چې لوبه وکړې. ته به یو څو ورځې انتظار وکړې او بیا به موقع درکړو. راشد خان د کډوالو او کوچیانو د لوبډلو اساسي لوبغاړی و، خو اوس باید انتظار وکړي او په تمرین کې برخه واخلي چې روزونکي یې لاشه وویني او پرېکړه وکړي چې د لوبو فرصت ورکړي او که یا. زه لاړم په کابل کې د لوبډلې سره یو ځای سوم. سبا لوبه وه. ما په زړه کې وویل چې زه به په لوبډله کې یم، خو چې لوبه شروع کېده ما ته یې وویل چې ته لوبه کې نه یې. حاجي ولي امین راته وویل چې ته موږ لیدلی نه یې، چې ښه یې که بد یې، خو صرف ستا صفتونه مو اورېدلی دي او ستاسو ریکارډ مو لیدلی دی. تاسو به اول ګورو بیا به فیصله کوو. دا اول ځل دی چې راشد خان له داسې یو حالت سره مخ کیږي. کرکټ د ننګونو او چیلنجونو لوبه ده او ملي لوبډلې ته د ورتګ لارې خو بیا ډېرې کږلېچنې او له ستونزو ډکې دي. زغم او حوصله غواړي. راشد خان د بوست زون له لوبغاړو سره سهار میدان ته ځي، د لوبو د دمې په بوخت کې لوبغاړو ته اوبه وړي او ماښام بیرته هوټل ته ستنېږي. دا حالت ورته ځورونکی دی، خو په دې پوهېږي چې هرې سختۍ پسې اسانۍ وي. خدای سته چې زړه مې ډېر تنګ و. زړه مې ځکه تنګ سو چې یو خو 3 ورځې لوبې وې او زه به د باندې ورته ناست وم. سهار میدان ته ځه او ماښام ترې راځه، اوبه وړه او راوړه. ما تر دې مخکې په کرکټ کې هیڅ کله داسې نه و کړي او عادت مې هم نه و. بله لوبه 1 هفته وروسته په ننګرهار کې وه. باید 10 ورځې نور انتظار مې کړی وای. د بوست د لوبډلې روزونکي ولي امین ځکه راشد خان لوبډلې ته غوره نه کوي چې په نورو مخالفو لوبډلې کې د ملي لوبډلې یو شمېر لوبغاړي دي او راشد خان لا په هغه کچې لوبه نه ده کړې. هغه مهال د بوست لوبډلې ځینې لوبغاړي د راشد خان په څېر له کورني کرکټ څخه غوره سوي وو. خو که کوچ یعنی روزونکی خبر وای چې راشد خان د ملي لوبډلې د کچې وړتیا لري، شایي په لومړۍ ورځ یې د لوبې موقع ورکړې وای. بوست لوبډلې په کابل کې له راشد خان څخه پرته لوبې وکړې او بله لوبه یې په ننګرهار کې وه. راشد خان د بوست د لوبغاړو سره چې له اکثرو سره په همدې لوبو کې اشنا سوی و، د جلال آباد په لوري روانیږي. د شپې دمه کوي او په سبا تمرین کې برخه اخلي. استعداد هیڅکله نه پټېږي او بیا په کرکټ کې خو هیڅ امکان نه لري چې استعداد دې پټ پاتې سي. راشد لګیا دی خپل منزل ته د رسېدو مزل لنډوي او ښه په شوق تمرین کوي. د بوست زون روزونکي عبدالولي امین په ننګرهار کې دا فرصت پیدا کوي چې راشد خان د نږدې څخه وګوري او په راتلونکو لوبې کې د هغه د لوبو په اړه یوه پرېکړه وکړي. هغه ولاړ دی او راشد خان په نیټ کې یعنی جال کې توپ وهونکو ته توپ اچونه کوي.
راشد خان می بیا د ننګرهار د کرکټ په اکاډمۍ کې ولید. بالینګ یې کوي، بیټینګ یې هم وکړ. زما بیټینګ هم خوښ سو. په جلال آباد کې مو د اموله لوبډلې سره لوبه وه. د ننګرهار د کرکټ په اکاډمۍ کې د راشد خان د بالینګ له لیدو وروسته د بوس زون روزونکي راشد خان په بلې لوبې کې واخیست او په دې سره راشد خان ته یو بل پرمختګ دروازه پرانستل شوه. په ننګرهار کې تمرین و. هلته یې بیا ماته وویل چې په لوبډله کې به د لوبې موقع راکوي. ما بیا په خپلې لومړۍ 3 ورځنۍ لوبه کې 9 کسان آوټ کړل. ورسره مې یوه 50 هم ووهله. په 8 نمبر زه بیټینګ ته راوتلی وم، خو زیاترو زه د بالر په توګه پیژندلم.